د کندهار ښار د دوامدارې پراختیا په لور د عملي ګامونو په لړ کې د کوترې مورچې سړک کریزي چارې په رسمي ډول پیل سوې. د سترګو تور د زړه ټکور شیرین هېواد زموږ ټولو کور ساتنه یې راباندې کور. دا پروژه د کندهار ښاروالۍ د پراخو انکشافي فعالیتونو یوه مهمه برخه ده چې موخه یې د ښاریانو لپاره د خوندي، اسانه او معیاري تګ راتګ برابرول دي. دا سړک د 600 مترو په اوږدوالي او 7 مترو په پلنوالي سره رغول کیږي چې د جوړولو ټول لګښت یې 2.5 میلیونه افغانۍ دی او دا لګښت د کندهار ښاروالۍ له انکشافي بودیجې څخه ورکول کیږي. دې سړک کې موږ د لاندې طبقې څخه د سب ګریډ طبقه، سب بیس طبقه او د بیس کورس طبقه مو جوړ کړل. اوس فل حال د بایندر د طبقې چاري جریان لري چې په نږدې وخت کې به اخري طبقه چې د بیرین طبقه د ان شاء الله په لنډ وخت کې ان شاء الله خلاص او ترڅنګ چاري ټوله په اساسي ډول سره ورغول شول. په دې غنیزه پروژه کې هر ورځ شاوخوا 10 تنو فني او غیر فني کارکونکو په منظمه توګه کار کړی چې دا چاره د کاري فرصتونو د رامنځته کولو ترڅنګ د پروژې د چټک او معیاري تطبیق سبب هم ګرځي. مرسته کار کوم ډیر خوشاله یم د دې شرکت سره د دې ښاروالۍ سره چې موږ تر دا کار زغره د خدمت برابر کړی زمينه د خدمت برابر کړی ده چې موږ ورته ډیر دغه خوشاله. د کوتلې مورچې سړک له بشپړېدو سره به د کندهار ولایت د شمالي ولسوالیو او د روزګان ولایت څخه راتلونکي مسافر د همدې لارې کندهار ښار ته داخليږي چې دا چاره به د ترافیکي ستونزو په کمښت، د سفر د وخت په لنډېدو او د ښار د ترانسپورتي شبکې په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. دلته ټکرونه هم کېدله، لاره بوم بنده وه، خلک ډېر سره په تکلیف وه. کندهار ښاروالي ژمنه ده چې د انکشافي پروژو د پلي کېدو له لارې ښاریانو ته لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي او د یوه منظم، عصري او پرمختللي ښار په لور عملي ګامونه واخلي. ښکلی اسلامي مینه وطن آبادوو.